کو په دنیا کې راحت غواړې نو اول با زحمت برداشت کوي او هم د قرنګي که لږه خوشحالي غواړي نو اول به ډېر تکلیفونه برداشت کوي. نو ځکه رحمان بابا وایي چې لږ راحت په ډېر زحمت باندې موند شي د دې د هر خس حرام شکه ویړیا دی او د دنیا خادي بیغمه موند نشي لږ خیرات د شوم د کوره په بلا دی. السلام علیکم، زیم عبدالله عابد پسوات یونیورسٹی کې استاد یم او تعلق مې د 400 سره دی. تاسو راته هم خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ په کمنټس کې ضرور راولېږئ. زما خوږو پښتنو، زما دا ارمان دی چې زما ټول پښتون قام د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس دوی دپاره زه مختلف کتابونه ګورم او تاسو ته په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره د ویډیو په شکل کې در رسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا आवाज باقی پښتنو ته ورسوي، کېدای شي یو پښتون ورور په عمل وکړي او خدای پاک کامیاب کړي. نو زما او تاسو پکې پوره حصه وي. د پښتو متل دی وي د یو ګېډې او د ګڼو امسا. اوس راځو خپل موضوع اړخته. هغه دا ده که مونږ په دنیا کې لږ راحت غواړو نو ګوره اول به زحمت برداشت کوو، که لږه خوشحالي غواړو نو اول به ډېر تکلیفونه برداشت کوو، نو اله به هغه خپل راحت او خوشحالۍ ته رسیږو. د مثال په توګه باندې زموږ په معاشره کې دا خبره ډېره مشهوره چې ډاکټران صاحبانو مزې وکړې او سمې ډېرې پیسې یې وګټلې. خو تاسو اول دې تکلیف ته وګورئ. 14 کاله تعلیم وکړي، د هغې نه وروستو 1 کال یو پوهه ډاکټر سره په اسپتال کې تجربه حاصله کړي او بیا د هغې نه وروستو چې نوکري ورته میلو شي نو سهار اسپتال ته ځي او د ماسپښین نه واله تر د ماسخوتنه پورې په کلینیک کې وي او ورسره نور تعلیم هم کوي چې نوره پوهه هم حاصله کړي. نو مطلب دا دی چې د سهار نه واله تر د ماسخوتنه پورې د یو مشین په شانتې لګیا وي او سخت تیری او مزې یې ښځو او بچو وکړلې او مونږ وایو یره سمې مزې یې وکړې سختې مونږ ته نه ښکاري. همدقه رنګې که په دنیا کې تاسو سم حاصلول غواړئ، که هغه د راحت سامان وي، که د خوشحالۍ سامان وي، خو د هغې په شا باندې ډېر زیات تکلیفونه پراته وي، هغه تکلیفونه مونږ ته نه ښکاري. همدقه رنګې تاسو ما ته وګورئ، دا تاسو ته چې کوم ویډیو زه درلیږم او زه دا جوړوم د دې په شا باندې زما د 15 کالو محنت پروت دی او بلا د خدای کتابونه پراته دي. نو هغه تاسو ته په 15 منټو کې د ویډیو په شکل کې ضرور رسوم، تاسو هم ته فایده واخلئ او نور ملګرو سره هم اکثر تاسو شریک کې. نو دغه شانتي د هر یو د خوشحالۍ څیز او د راحت څیز په شا باندې ډېر تکلیفونه پراته وي. اوس که مونږ او تاسو په خپل ځان مقصد ته رسول غواړو او په دنیا او آخرت کې کامیابي غواړو او خوشحالي غواړو او راحت غواړو نو ګورې 3 کارونه به کول پکار دي. لومبی کار دا چې اول به ځان لا یو غټ مقصد جوړ کړو د یو پوهه کس په نگرانۍ کې. لکه مثال په توګه باندې زما دا مقصد دی چې ټول پښتون قام د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. نو دا شان تاسو هم ځان له په ژوند کې یو غټ مقصد جوړ کړئ. دویم کار دا کول پکار چې یو پوه کس سره کینې او هغه ته خپل مقصد بیان کړي او ورته ووایي چې دې دپاره به اوس کم وسایل پکار وي، کم ماته به مشکلات راځي، د هغې حل به څه وي، ما کې کم صلاحیتونه پکار دي او پوره منصوبه بندي به هغې دپاره وکړي. 3 نمبر کار د پوره منصوبه بندۍ نه وروستو به تاسو روزانه سحر وختي په دغه سوچ او فکر کې پاسېږئ چې نن ورځ به زه د خپل مقصد حاصلولو په باره کې تیروم او چې ماښام شي نو بیا به ځان سره لږ حساب کتاب کوئ چې ما نن د خپل مقصد مطابق ژوند تیر که او که تیر مې نه که. نو چې تاسو ځان سره حساب کتاب کوئ نو تاسو نه به یو منټ نه ضایع کیږي او بیا به خپل مقصد په باره کې تاسو پورا ځان په تکلیف کې اچوئ، محنت به کوئ او خدای پاک به تاسو ضرور خپل دغه مقام ته رسئ او راحت به درکوي. نو که ځان سره حساب کتاب کول ډېر زیات ضروري دی. ځکه رحمان بابا وایي چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي، پل غلط د لارې مږ د بې حسابه. زما خوږو پښتنو، زما دا اواز تاسو نورو ملګرو سره شریک کړئ، کیدای شي هغې ته فایده ورسیږي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.